درنو لیدونکو السلام علیکم. کورنیو چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د عامه ساتنې ملي تصدۍ 240 تنه منصوبین د عقیدتي، نظامي او مسلکي زده کړو تر بشپړولو وروسته فارغ شول او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. په دې ډله کې افسران، ساتنمنان او مداومین شامل وو. د فاریاب ولایت د امنیه قمندانۍ له لورې 100 ارادي موټر سایکلونه د ولسوالیو قمندانیو او اړوندو قطاعاتو ته وویشل شول. مسؤلین وایي دغه موټر سایکلونه د امنیتي ځواکونو د تحرک او د ګزمو د اسانتیا لپاره برابر شوي دي. دا اقدام به د جنایي او امنیتي پیښو پر وړاندې د چټک غبرګون لامل شي. د ننګرهار ولایت د اوروژنې پولیسو د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې د اور لګېدنې له پراخېدو مخنیوی وکړ. د پولیسو د پر وخت اقدام له امله د شاوخوا 150 میلیونه افغانیو په ارزښت د مالی زیان مخه ونیول شوه. یا د اور لګېدنه د برېښنا د شارټۍ له امله رامنځته شوې وه. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پولیسو په علي خیلو سیمه کې ګڼ شمېر مهمات او چاودېدونکي توکي کشف او ضبط کړل. په کشف شوو توکو کې د هاوان مرمۍ، د شلکا مرمۍ او پرسونل ضد ماینونه شامل دي. یا توکي د امنیتي ګواښونو د مخنیوي په موخه انتقال شوي وو. د کونړ ولایت په توپچي بیس کې د یو باب مسجد د بنسټ ډبره کیښودل شوه. په مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت او د ولایت د امنیه قمندانۍ مسؤلینو ګډون کړی و. ګډونوالو د امنیتي مرکزونو دننه د جوماتونو جوړېدل مهم او ارزښتناک وبلل. د نیمروز ولایت د لوی لارې کنډک ځواکونو د کشفي او چټک اقدام پر مهال 2 تنه له 280 نظامي دوربینونو سره ونیول. یا دوربینونه په یو مسافر وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي وو. نیول شوي کسان د څېړنو وروسته اړوندو ارګانونو ته سپارل شوي دي. کورنیو چارو وزارت په بادغیس ولایت کې د 32 بنسټیزو او زیربنایي پراختیایي پروژو عملي چارې پیل کړې. دغه پروژې د اداري او امنیتي ودانیو، تاسیساتو او جوماتونو جوړول رانغاړي. د یادو پروژو ټولیز لګښت شاوخوا 315 میلیونه افغانۍ اټکل شوی دی. دا و د دې اونۍ مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسې په خدمت کې حاضرېږو په ستر څښتن تعالی جل جلاله مو سپارو. ښې چارې.